invent ایجاد کول. he invented a new machine. هغه نوی ماشین ایجاد کړو. هغه نوی ماشین ایجاد کړو. junior وړوکی رتبې والا. he is my junior at work. په کار کې هغه مانا وړوکی رتبې والا دی. په کار کې هغه مانا وړوکی رتبې والا دی. labor مزدور. labor built this house. مزدورانو دا کور جوړ کړو. مزدورانو دا کور جوړ کړو. mechanic مستری. the mechanic fixed my car. مستری زما موټر ټیک کړو. مستری زما موټر ټیک کړو. prime بنیادی. health is of prime importance. صحت بنیادی اهمیت لري. صحت بنیادی اهمیت لري. shift بدلون. I work the night shift. زه د شپې په بدلون کې کار کوم. زه د شپې په بدلون کې کار کوم. signal اشاره. the traffic signal is red. د ترافیک اشاره سره ده. د ترافیک اشاره سره ده. sincere مخلص. he is a sincere friend. هغه یو مخلص ملګری دی. هغه یو مخلص ملګری دی. ability صلاحیت. he has the ability to swim. په هغه کې د لامبي صلاحیت دی. په هغه کې د لامبي صلاحیت دی. agriculture کرنه. agriculture is important for food. کرنه د خوراک د پاره مهم دی. کرنه د خوراک د پاره مهم دی. cartoon کارتون. kids love to watch cartoons. ماشومان کارتون کتل خوښوي. ماشومان کارتون کتل خوښوي. ceiling چت. the ceiling is very high. چت ډیر اوچت دی. چت ډیر اوچت دی. convince قایل کول. I will convince him to help. زبا هغه کومک کولو ته قایل کړم. زبا هغه کومک کولو ته قایل کړم. delay ځنډ. sorry for the delay. د ځنډ د پاره بخښنه غواړم. د ځنډ د پاره بخښنه غواړم. diary کتابچه. I write in my diary daily. زه روزانه په خپله کتابچه کې لیکل کوم. زه روزانه په خپله کتابچه کې لیکل کوم. element عنصر. water is a natural element. اوبه یو
قدرتی عنصر دی. اوبه یو قدرتی عنصر دی. faith ایمان. I have faith in God. زما په خدای ایمان دی. زما په خدای ایمان دی. grain غله. farmers grow grain in field. زمیدار په پټي کې غله کری. زمیدار په پټي کې غله کری. greet سلام کول. I greet my teacher every day. زه روزانه خپل استاد ته سلام کوم. زه روزانه خپل استاد ته سلام کوم. investigate تحقیقات کول. police will investigate the case. د معاملې تحقیقات به پولیس وکړي. د معاملې تحقیقات به پولیس وکړي. joy خوشحالي. she danced with joy. هغه د خوشحالۍ نه په ګډه شوه. هغه د خوشحالۍ نه په ګډه شوه. label پرچی. read the label carefully. پرچی په غور ولوله. پرچی په غور ولوله. monk راهب. the monk lives in a temple. راهب په مندر کې اوسیږي. راهب په مندر کې اوسیږي. odd عجیبه. this is an odd story. دا یو عجیبه قصه ده. دا یو عجیبه قصه ده. pass وقفه. let's pass for lunch. ځای چې د غرمې د ډوډۍ د پاره وقفه وکړو. ځای چې د غرمې د ډوډۍ د پاره وقفه وکړو. priest پادری. the priest prayed for peace. پادری د امن د پاره دعا وکړه. پادری د امن د پاره دعا وکړه. adopt پالل. they decided to adopt a baby. هغوی د یو ماشوم پاللو فیصله وکړه. هغوی د یو ماشوم پاللو فیصله وکړه. beg سوال کول. he came to beg for help. هغه د مرستې غوښتلو سوال له راغی. هغه د مرستې غوښتلو سوال له راغی. beyond اخوا. the river is beyond the hill. سیند د غونډۍ نه اخوا دی. سیند د غونډۍ نه اخوا دی. costume لباس. she wore a beautiful costume. هغې ښکلی لباس واغوستو. هغې ښکلی لباس واغوستو. exclaim چغې کول. she exclaimed with joy. هغې د خوشحالۍ نه چغې کړې. هغې د خوشحالۍ نه چغې کړې.
extend رامخکی کول. Please extend your hand. خپل لاس رامخکی کړه. خپل لاس رامخکی کړه. Fool بیوقوف. Don't try to fool me. مانا بیوقوف ما جوړوا. مانا بیوقوف ما جوړوا. Forbid منع کول. Smoking is forbidden here. دلتا سیگرٹ سکل منع دی. دلتا سیگرٹ سکل منع دی. Illustrate وضاحت کول. Please illustrate your point. د خپلې خبرې وضاحت وکړئ. د خپلې خبرې وضاحت وکړئ. Indeed واقعي. He is indeed a good man. هغه واقعي یو ښه سړی دی. هغه واقعي یو ښه سړی دی. Interpret ترجمه کول. Can you interpret this word? آیا تا د دې لفظ ترجمه کولی شي؟ آیا ته د دې لفظ ترجمه کولی شي؟ Kindly په مهربانۍ سره. Kindly open the door. مهرباني وکړه. ور کولاو کړه. مهرباني وکړه. ور کولاو کړه. Motive مقصد. What is his motive? د هغه مقصد څه دی؟ د هغه مقصد څه دی؟ Nest جاله. Birds build nests in trees. مرغۍ په ونو کې جالې جوړوي. مرغۍ په ونو کې جالې جوړوي. Origin اصل. What is the origin of this word? د دې لفظ اصل څه دی؟ د دې لفظ اصل څه دی؟ Reception استقبال. They gave him a warm reception. هغوی د هغه تود استقبال وکړو. هغوی د هغه تود استقبال وکړو. Reject رد. He rejected my offer. هغه زما وړاندیز رد کړو. هغه زما وړاندیز رد کړو. Silence چوپتیا. There was complete silence. مکمل چوپتیا خوره وا. مکمل چوپتیا خوره وا. Stream ولا. A stream flows near my house. زما د کور خوا کې یو ولا بهیږي. زما د کور خوا کې یو ولا بهیږي. Tone لهجه. His tone was polite. د هغه لهجه مهذب وا. د هغه لهجه مهذب وا. Accomplish حاصلول. You can accomplish your goals. ته خپل مقاصد حاصلولی شي.
تخپل مقاصد حاصلولی شي. approve منظور کول. did they approve your plan؟ آیا هغوی ستا منصوبه منظور کړه؟ آیا هغوی ستا منصوبه منظور کړه؟ Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.